سالار فیاض علي د پولیسو خلاف دی. سالار فیاض علي د ایسپیرو شو مرسته کوي. په راتلونکي وخت کې به سالار فیاض علي د عمران خان سره د پارټۍ شمولیت کوي. سالار فیاض علي د آفتاب خان خلاف دی یا اوس ذاتي معاملات شړي یا چلی. سالار فیاض علي په جرګو کې رشوت اخلي، پیسې اخلي. په راتلونکي وخت کې سالار فیاض علي به د غریبانو خپې وخي او د خانانو ملاتړي وکړي. سالار فیاض علي نه کار کوي نه روزګار کوي، سار راشي په خپل آفس کې د عوامو خدمت دپاره ناست دی، نه څه آمدن شته نه څه پیسې شته دی، او سالار فیاض علي په هغې کې هم په خوخو ګاډو کې ګرځي او په خوخو پرچونرو کې ګرځي. سالار فیاض علي د عوامو دپاره څه وکړل؟ صرف چغې سورې ټیک ټاک او که نه نور څه کار یې هم کړی دی. د دې نه پس چې کوم دی د سالار فیاض علي دغه عهده ختمه شي نو د هغه به د پولیسو سره هم راشي، د اولسو سره به هم راشي او نه بیا څوک مرسته کوي نه بیا څوک مني. اخیری پوښتنه چې سالار فیاض علي به په راتلونکي الیکشن کې د کوم سیټ نه ودرېږي او څوک به ودرېږي. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکي او مهربان دی. قدرمنو تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف. قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده سالار فیاض علي چې زموږ د تحصیل ناظم دی ریسنټلی د دوی سره ما یو کلیپ ریکارډ کړی و، هغه چې کومه دی خلکو په خپلو ایډیانو باندې هم شیر کړو او په ټیک ټاک کې هم ډېر وایرل شوی، په فیسبوک کې هم زما د یوټیوب د فیسبوک نه چې کوم دی ډېر زیات خلکو کتلي. قدرمنو دا ولې کتلي و؟ دغه خلکو د دوی سره مینه ده او په یو کمنټ کې هم داسې خبره نه ده شوې چې هغه د سالار فیاض علي څخه خلاف ده. خو دغه کتونکو غوښتنه چې سالار فیاض علي څوک دی او سالار فیاض علي د غریبانو لپاره څه وکړل یا داسې نور ډېر سوالات دي. صرف لس پوښتنې به کوم، د لسو پوښتنو نه پس په دوی نه اجازت غواړو. اخم پوښتنې او اخم سوالات دي کوم چې ستاسو په وینا باندې زه د دوی نه کوم. ناظم صاحب وخت راکو، ډېره مهرباني ښه ده او آباد اوسئ چې دې ځای پورې رالی. ډېره مننه. سالار فیاض علي د پولیسو خلاف دی. نه دا به چېرته هم ونه شي ځکه چې په پولیس کې هم زموږ د طبقې خلک دي، زما ورور دی پکې، ستا ورور دی پکې. موږ داسې د یو ادارې خلاف نه هغه که پولیس وي که نوري، البته موږ د غلط سړي خلاف یي، هغه که په پولیس کې دی، هغه که په ټیمې کې دی، هغه که په وابډه کې دی. نو موږ د غلط سړي خلاف یو د پولیس خلاف به زه ولې شمه؟ زه غلط کار نه کوم، زه مثال سمګلر نه یم، بل یو اجرتي نه یم، یو غلط کار نه کوم، نو زه به ولې د پولیس خلاف یم؟ او که بعضې مسلې د شرازي نو هغه تاسو هم ګورئ، ستاسو د پیجونو نه هم زه ګورم چې د چا سره ظلم وشي نو هغې کې تاسو خبره کوئ. نو یو ځای کې د ظلم خلاف هغه ځای کې خبره کول د چا خلاف کېده نه دي، د ظلم خلاف یې موږ. صحیح. ناظم صاحب مختصر جوابونه به راکوئ، تاسو سره هم ټایم کم دی او زموږ انټرویو هم سوالات لس سوالات دي چې په دې باندې مختصر رڼا واچوئ. سالار فیاض علي د ایسپیرو شو مرسته کوي. نو دا خو دغه وی مخالفین دا وی او مرسته به زه د ایسپرو شو اله کوم چې زم دغه روزګار کوم. تاسو مینې دغه سرکاري گاډی دی را سره، خپل زمینداره کوم او رونه مې په سعودي کې سرویران دي مزدوري کوي، یو ورور مې په کوریا کې دی. نو زه به ولې د سمګلرانو مرسته وکم؟ او دا زموږ خلاف یو پلانینګ دی چې یاره د دوی خلاف پراپیګنډي وشي، ځکه چې د ټولو خلکو هغه خوبونه موږ آرام کړي دي چې یاره په یاسې ترقیاتي کار هم ونه کوو، بیا هم ورپسې خلک ورپسې دي. تاسو هغه وکتل ډېر پولونه وشو په دې فیسبوک باندې، د خلکو هغه رای تاسو معلومه کړه. نو موږ د هیڅ چا د غلط سړي مرسته ملګرتیا نه کوو. په راتلونکي وخت کې به سالار فیاض علي د عمران خان سره د پارټۍ شمولیت کوي. نه دا خو تیر ځل موږ چې کله الیکشن وشو موږ کم پاس شو، نو سیاسي خلکو دا کاري چې کاغه مخالف می نو هغوی سره به ته ناستې کې، هغوی سره به ته کېنې، ځکه چې سیاسي خلکو موږ سره دښمني نه ده، موږ سیاست کوو. نو موږ چې کله پرویز خټک سره کېناستو نو په دې باندې خبره وه، یو خو دلته هغه تاڼې ورانې شوي وي او 7 په هغې باندې مو سره خبره وکړه، او بل هغوی دا وویل چې یاره موږ سره پارټۍ کې شامل شي. نو موږ ورته دا وویل چې یاره موږ 52 کاله بعد سیټ ګټلی دی، نو موږ پارټۍ کې نه شاملېږو، بیا د اتحاد اپر راکو. نو دا موږ منو چې یاره په اوسني وخت کې د دې نورو سیاستدانانو په نسبت باندې عمران خان سره خلک هم ډېر دي او د هغه پارټي هم غټه ده. موږ د هغوی هېڅ مخالفت نه کوو او په سیاست کې هر په آخر نشته دی، کېدی شي زموږ عوام وغوښته موږ به ورسره د اتحاد په شکل باندې تلیم شو، دغه څه بده خبره نه ده.
سالار پیاز علي د آفتاب خان خلاف ته یا اوس ذاتی معاملات شړی یا چلی نه د آفتاب خان خلاف نه دی داغه د پالیسو خلاف دی او ذاتیات داغه سره نه زما پوله پټه شریک دی خو کوم سړی چې په حکومت کې پاتې شي تاسو کو وګورئ دا غټ خلک نواز شریف عمران خان پسې وای چې دا کړي عمران خان نواز شریف پسې وای نو موږ هغه حقایق خلکو تخکار کوو چې مطلب دا درې ځله وزیر اعلی پاتې شو بیا هم چې دا پاس شي او ام پی شي مینه شي سبو کی تاسو ما بل ورځ په یو انټرویو کې وکتل چې په بنو کې دورانی چې وزیر اعلی پاتې شو بنو څنګه کړه دلته نږدې تاسو مردان وګورئ چې حیدروتی پکې یو ځل وزیر اعلی پاتې شو زه وسم زما په دغه کې په القا کې زما په تحصیل کې چې د روډ نشته دی اوبه نشته دی بجلی نشته دی یونیورسيټي نشته دی کالج نشته دی دغه یو کالج هغه منظور کړو دغه چاچا خانه کې دی دغه ځته د ویزو قلا سره یو سکول منظور شوی دی بلا په د حکومت پیسې لګیدلې دي او وسه پورې د قشان روان پروت دی نو د چې څومره منسوبي کړي دي که سکولونه اساس کړي هغه کې خلک ساروي تړي نو موږ بار دا وایي چې موږ د غلط کار خلاف نور ذاتی تور د یو سړي خلاف نه سالار پیاز علي په جرګو کې رشوت اخلي پیسې اخلي نو زه که تاسو په ریکارډ باندې وګورئ نو زه به دا ووایم چې د وسه پورې که یو څو جرګې د مړو چې کمی نو زه هغې کې زیات تر دغه عالم او د مړي په جرګه کې څوک نه پیسې ورکوي او نه څوک علي که پیسې علي خلک د پراپرټۍ په جرګو کې کوي او دا به یو سړی ثابته نه کړي چې یاره پیاز په جرګه کې اول خو زه داسې دا جرګو نه زما الرجي م ده ځکه چې که جرګه ته وکړي که یو حقه فیصله م وکړي نو یو طرف به درنه خپوي نو جرګو نه زه داسې دغه کوم مشر ته وایم چې هغوی ته جرګې والا کوم نور د پارټۍ مرګرو ته وایم چې یاره تاسو جرګه وکړئ نو جرګې ما داسې ډېرې کړي م نه دي نو زه به پکې څه پیسې واخلم په راتلونکي وخت کې سالار پیاز علي به د غریبانو خپې وخي او د خانانو ملاتړي وکړي نو دغه که اوسه پورې مې د غریبانو خپې البته د الټه سوال چې دی الټه د راتلونکي وخت کې به په سالار د خانانو خپې وي او د غریبانو به مرګري انشاءالله صحیح سالار پیاز علي د نورو ناظمانو په شان ولې نه دی نو سالار پیاز علي د نورو ناظمانو په شان ځکه نه دی چې زه د ممی ډیډي والا نه یم ما په اسلام آباد کې په مری کې په ایتاباد کې ټیم نه دی تیر کړی خپلو غریبانانو په خپلم غریب سړی ما په کلي کې مې وخت تیر کړی دی نو ما سره د دې خلکو احساس شي چې یاره مطلب یو سړي سره مریض پیښ شي او د سره پیسې نه په کور کې ګرځي نو دغه ټول حالات دغه په موږ تیر شوي دي نو ټیک خبره ده چې زه د نورو ناظمانو په شان نه یم زه یو غریب سړی یم او د خپلې طبقې سره مرسته مرګتیا کوم سالار پیاز علي نه کار کوي نه روزګار کې سار راشي په خپل آفس کې د عوامو خدمت د پاره ناستې نه څه آمدن شته نه څه پیسې شته دي او سالار پیاز علي په هغې کې هم په خو ګاډو کې ګرځي او په خو پرچونرو کې ګرځي نو خبره خو دې ټیک ده خو زما الحمدلله نهرونه و ګوجر انقلابي الله دې وبخي هغه وفات شوی دی او دغه شان زما تقریبا چې 15 شو پورې ورېرونه دي دا وخت هم زما 15 ورېرونه چې دی دا په سعودي عرب کې دي سرویران دي یو ورور مې په جنوبي کوریا کې دی پروفیسر دی هغه $1000 تنخالي او عباسین چې دی زما یو وراره دی په مرچنټ نیوی کې دی یو اسسټنټ دی وخت کې یو ورور می نو بل زمیداره چې دا زمونږ زمیداره دا زمونږ خپل ټریکټر چلو نو د وړوکوالي نه ما چرته کار نه دی کړی به زرونو همدې سیاست ته پرې کړی مو بسرونه راله خرچه را لیږي الحمدلله او یار دوست هم چې کوم نو هغه هم را سره خپل امداد کوي سالار پیاز علي د عوامو لپاره څه وکړل صرف چغې سورې ټیک ټاک او کنه نور څه کار یې هم کړی دی ما پرون هم دا ویلې چې که ما ترقیاتي کار نه دی کړی تاسو چې دا نه دا نن چې دا سپینګیري کم په دې دفتر کې ناستې دي او کم خلک تحصیل ته ډاډه راځي نو که ما ترقیاتي کار نه دی کړی خو خلکو کې یو شعور پیدا شو خلک مې په دې پوه کړه چې یاره ناظم مې دا هېڅ حیثیت نه لري اصل طاقت چې دی دا عوام دي دا ستاسو په ووټ باندې دې ځای ته راځي نو منګه د دې عوامو چې دی دا خدمتګاري که ترقیاتي کار ما نه دی کړی نو په دې صوبه کې چې دی دا هیڅ چا زموږ لا اوسه پورې نوټیفیکیشن قدر ته نه دی شوی ما تنخواه نه ده اخیستې نو ترقیاتي کار چې راشي نو زه بیا وکړم او دې خلکو لا دا تیر شوي خلک چې کوم وو هغوی له ترقیاتي کارونه راغلي او هغې حال هم تاسو وکته چې هغوی ورسره څه وکړه نو الحمدلله ترقیاتي کار که راشي هغه به موږ د هر چا نه ښه کوو خو دا یو په خلکو کې شعور راغلی چې هر سړی په
ډاډه تحصیل ته راځي او د هر سړي مخکې به که دلته څوک تاریخ لراله هغې ګوټ کې به ناست وو څوک به د ګایډ کولو نه و چې یاره په تحصیل کې به د غریبو نماینده نه و چاته به ډي سي پي جواب وکړو چې ده به چې یاره ما ته ډي سي پي جواب کړی اوس الحمدلله هر سړی ښه ډاډه راځي او دا وایي چې یاره زمونږ ناظم زمونږ په شا باندې ولاړ دی نو هر سړی په دفتر په هر دفتر باندې ښه ډاډه ورځي. صحیح د عوامو وینا ده اخیری کوېسچن مې دی خو یو به پکې ځای ته اډ کړم ځکه چې د عوامو دغه رایې ده چې د سالار په یازلي الیکشن چې کوم سیټ ته ولاړ لکه دا چې اوس کوم ناظمي د ستاسو کنه په موجوده حالات کې تاسو په پولیسو باندې مواز اوچتولی شي خلک هم مني په عوامو هم مني د دې نه پس چې کوم دی د سالار په یازلي دغه عهده ختمه شي نو د هغه به د پولیسو سره هم راشي د ولسو سره به هم راشي او نه بیا څوک مرسته کوي نه بیا څوک مني. نه بس ما سره چې زما شکر دی هیڅ احتیاجات نشته ما سره چې خپل غریب ولس ولاړي که زه ناظم ایم او که نه دغه خلک به زمونږ خبره مني او موږ چې په اتفاقي داسې یو کار بنئ چې هغه به ګینې مخکې موږ ناظمان نه وو دا خو 2 کاله وشو چې زه ناظم وم دغه کارونه موږ مخکې هم کول او بیا به هم کوو ناظمۍ کې به هم کوو او انشاءالله د ناظمۍ نه پس به کوو نو دغه هېڅ خبره نشته که زه ناظمۍ نه ختم شوم لا به آزاد شم اوس خو لا څه پابندو کې راګیر یم او ما سره چې دا ولسي نو د هېڅ چا پروا موږ نه کوو. زبردست جی اخیری پوښتنه چې سالار په یازلي به په راتلونکي الیکشن کې د کوم سیټ نه ودرېږي او څوک به ودرېږي نو دا خو لا پارټۍ مشوره نه ده کړې موږ یو درخواست هم های کورټ ته کړی دی چې د ملګرو دا ویل چې یاره موږ که دا الیکشن ګټو نو ته په خپله باندې ودرېږه نو ډېرو ملګرو دا رایې وه خو بیا به هم موږ د علاقې د ملګرو سره د پارټۍ د ملګرو سره د علاقې د مشرانو سره کینو چې آیا موږ په خپله ودرېږو که نه داسې یو وینینګ کینډیډیټ موږ وګورو او هغه د سیټ وګټي نو زموږ اواز اوس په تحصیل کې دی او بیا په صوبه کې په پیښور کې وي په پارلیمنت نه چې اواز اوچت شي نو هغه ډېر دغه چې ځای نیسي او دغه او دلته موږ په تحصیل کې راسي نو موږ کوشش دا کوو چې یاره د دې عوامو دپاره موږ داسې ځای ته لاړ شو چې د دوی خبره موږ هلته کوو او د هغه ځای نه هغه خبره منظورېږي. ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ کور او ودان دغه پروګرام دغه زموږ خپرونه چې تاسو وکړه تر دې دمه ما له راکړي اجازت د لوی الله په امان.